وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن إلى قوله ويحب المتطهرين. حیث طالبانو اغوینو تویل کیگی، حیث اغوینو تویل کیگی چی دی خزینا د عادت پا بنا باندی پا میاس کی جریان پیدا کوي، دیتا طالبانو حیض ویل کیگی. کله چې ښځه د حیض په حالت کې وه له دې سره جماع کول ناروا ده. دغه آیات طالبانو درې خبرې لري. یوه خبر دا ده که ښځه پاکه سوله له مرض نه حتی یطهرنه، کله چې ښځه له حیض نه پاکه سوله دی ښځې سره جماع کول روا دي که غسل به کوي بیا به جماع کوي. دوه خبرې دي، یا به ښځه د حیض هغه پورتنی عادت چې 10 ورځې ده له هغه نه غومره اندازه به وي، نو هغه چې څنګه تیر سو بس بدون د غسل نه جماع ورسره جایز ده. یو صورت. دویم صورت دا ده چې له پورتنی عادت نه شپې راکته وي، د ښځې عادت و خو عادت د ښځې له چا نه راکته و، له شپو نه عادت راکته و، نو چې عادت یې راکته و بیا له دې سره څوک جایز ده. جمعه هلته جایز ده چې دا له مرض نه پاکه سي او څومره وخت پې باندې تیر سي، د یوه لمانځه قدر ته وخت چې پې تیر سو بیا که غسل یې هم نه یې کړی جمعه ورسره جایز ده. او که عادت یې له 10 شپو نه راکته و اما لا تر اوسه پورې د مانځه وخت نه ده پې تیر سوی، نو جمعه ورسره جایز نه ده، جواز نه لري. دا خود دی آیات خبره ده چې علماء پکې کوي. بابون کیف کان بدء الحیض، څنګه ابتدا د حیض، یعنی د حیض په ښځو باندې ابتداءً څنګه راغی. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله، دا یو شی ده لیکلی دا الله على بنات آدم. قال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل.